سلامونه ملګرو، نیکې هیلې او احترامات. په دغه هیله په دغه تمه چې روغ جوړ او ژوند ته به تازه یې. دغه نوی نظم د ختم نبوت په حواله باندې مې لیکلی دی، تاسو ټولو ته ډالۍ او هر صحافي هر شاعر ته پکار دی چې په دغې باندې غږ پورته شي چې څوک هم د ختم نبوت په باره کې غلط بیان ورکوي او ختم نبوت نه مني نو هغې ته دې پانسي میلاو شي. د نظم عنوان دی ختم نبوت. ستا په مینه کې مې سر او مال قربان دی، ما راوړی په دې لفظ کلک ایمان دی. پروا نشته دی که مړ په دغه لار شم، په دې لفظ که جانانه زه په دار شم. په لویۍ کې رسېدی نشي څوک تا ته، ستا نه پس نبي راتلی نشي دنیا ته. دا وینا کړې قرآن کې رب زما ده، خاتمه د نبوت شوې په تا ده. دا وینا کړې قرآن کې رب زما ده، خاتمه د نبوت شوې په تا ده. چې کوي په دغه یو لفظ غیرت څوک، چې دفاع کوي د ختم نبوت څوک. رب مې وایي چې بس دا سړی کامیاب دی، که یې نه منې ګواه دغه کتاب دی. جهالت او تور تمونه رڼا شوي، ستا له مخه دا دنیا ده پیدا شوي. ته سکون د زندګۍ د زړه قراري، ته په ټولو انبیاو کې سرداري. جهالت او تور تمونه رڼا شوي، ستا له مخه دا دنیا ده پیدا شوي. ته سکون د زندګۍ د زړه قراري، ته په ټولو انبیاو کې سرداري. په قدم قدم د خپل امت غم خواري، خپل امت له د ښه عمل په انتظاري. په رکوع او په سجده کې رب ته جاړي، د خپل رب نه خپل امت له دعا غواړي. دا سوالونه او منتونه په ژړا کې، ته زما امت رسوا نه کې دنیا کې. په قدم قدم د خپل امت غمخواري، په رکوع او په سجده کې رب ته جاړي، د خپل رب نه خپل امت له دعا غواړي. دا سوالونه منتونه په ژړا کې، ته زما امت رسوا نه کې دنیا کې. خپل امت ته به ولاړې په معاشر کې، دا دعا به خدای نه غواړې په معاشر کې. جهنم کې د سور شوي اور نه بچ کې، امتي مې د دې یو پیغور نه بچ کې. هر صحت در سره غم د خپل امت دی، ختم شوی په تا ګرانه نبوت دی. جانانه ستا په مینه کې پدار شي، د دیان د اعمال او سر دې ستا نظار شي. د دیان د اعمال او سر دې ستا نظار شي.